ډېر ملګري دا خواهش لري چې د فیسبوک آی ډي او فیسبوک پیج ته واړوي. اول خو به زه تاسو د فیسبوک آی ډي او د پیج ترمنځ فرق در وښیمه. فیسبوک آی ډي کې تاسو کولی شئ چې تر 15,000 ملګري پورې د ځان سره ایډ کړئ. د هغه وروسته تاسو نشئ کولی چې نور ملګري د ځان سره اضافه کړئ. خو فیسبوک پیج کې تاسو کولی شئ چې ډېر ملګري یعنې په لکاو کسان هم تاسو کولی شئ چې د ځان سره ایډ کړئ. بیا کولی شئ چې تاسو ټوله پوسټونه وګورئ. نو ډېر ملګري چې 15,000 کسان یې پوره سوي هغه غواړي چې د خپل فیسبوک آی ډي واړوي فیسبوک پیج ته. نن به زه تاسو ته داسې طریقه در وښیم چې تاسو کولی شئ په یوه کلیک باندې خپل د فیسبوک پیج ته واړوئ. نو ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم، زه ستاسو ورور اشرف خان یو وار بیا راغلاست درته هم ستاسو خپل چینل ایما ټیک ته. هغه ملګري چې همدا اوس زموږ سره ځای شوي دي زموږ چینل یې نه دي سبسکرایب کړی، زموږ چینل یې سبسکرایب کړي او د سبسکرایب څنګ ته دغه بیل آیکن ووهئ. د دې فایده دا ده چې هر نوې راتلونکې ویډیو نوټیفیکیشن او یا هم میسج به تاسو ته درځي. ما په ګوګل کروم کې خپل فیسبوک را خلاص کړی دی، تاسو هم را خلاص کړئ. کله مو چې دا را خلاص کړئ زه تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې یو لینک درکوم، پر هغه لینک باندې به کلیک وکړئ. لینک په دغه شکل دی https دی facebook.com page create migrate. دغه لینک دی زه کاپی کوم، کاپی زما په ګوګل کروم کې را خلاصوم. دلته اوس ګوره create a Facebook page based on your profile، یعنی تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک پیج خپل پر پروفایل باندې جوړ کړئ. نو دلته get start لیکلی دی، get start باندې به کلیک وکړو. دا د هغو ملګرو په ډېره فایده کوي چې یا د خبریالان دي یا د بزنس کاروبار کوي، غواړي چې خپل پرمختګ وکړي، ډېر ملګري ځان سره ایډ کړي او د دوی هغه کوم شی چې دوی پلوري هغه ډېر کسان وګوري. دلته اوس که تاسو وینئ چې زما د پروفایل څخه فیسبوک پیج راته جوړ کړي. انټرنټ یې څه سر کمزوری دی. ګورئ زما آی ډي د وسیم خان په نامه وه، ده ماته دغسې پیج جوړ کړي راته د وسیم خان په نامه سره. هماغه پوسټونه چې تا هلته کړي وه ټول دلته درته را اپلوډ کړي دي او بل دلته اکټیویټي لرو. دلته تاسو ته ټوله میسیجان درښیي، لایکونه، فالوورز او شیرز درښیي. دغسې انسایټ لرو. نو ستاسو آی ډي او فیسبوک ته پیج ته واړول، زه به تاسو ته خپل آی ډي هم در ښکاره کوم. دلته ګوره که زه پیجز ته ورسم، هغه پیج دی ګوره یور پیج زما د آی ډي څخه یو بل وسیم خان په نامه پیج راته جوړ کړی دی. هغه ټول معلومات یې په هغه پیج کې وه، دلته هم هغه معلومات ټول ښکاره کېږي. نو کوم ملګرو کوم زما دا ویډیو خوښ شوه زما چینل سبسکرایب او د سبسکرایب څنګ ته دغه بیل آیکن ووهئ چې زموږ ویډیو تر ټولو در مخه تاسو پورې ورسېږي. تر بل داسې ویډیو پورې ما اشرف ته اجازه راکړئ. د الله په امان.